تکلیف لري. زه درته وایم ته زما د خبرې رد دې کړې ده، ته اوس مهرباني وکړه تعریف وکړه. خبرې لپاره سورس لري؟ خبرې نه خبرې خبرو د خپل د خبر لپاره مهرباني وکړه صاحب. فکر وکړه افغان شوروره چې د خټالوجي وغږوله، افغان شوروره د خټالوجي وغږوله. مهرباني اوس موږ د خېټې نه ویلې دا تعریف، موږ د خېټو که تېل کې تعریف وکړه. یعنی د خټالوجي دی وغږوله منې را سره منې یا ثابت را سره نه کې دلته تعریف وکړه تعریف مهرباني آشنا خټالوجي واقعیت ته حسب ثابت کما و دا افغان شو هغه وایي چې و ما خټالوجي وغږوله، ته اوس د دې تعریف وکړه. دوستانو ګورئ دې چې دا خټالوجي وغږوله د دې دا مثال هم د خټالوجي په بنا وه. مکه د دې شي تعریف افغان وروره ته یې اوس تعریف وکړه چې موږ هم پوه شو. تعریف وکړه سمه ده، تعریف وکړه. کوم دې تعریف چې وکړه دا د خټالوجي په بنا و. کوم مثال تعریف پرېږده، خپل تعریف دې وکړه. خبره زه تکمیل کما. نه تعریف وکړه تعریف ببولا لډیر مو تعریف اول خو دې تا خبره رد کما. دلته که زه یو داسې زما خبره رد مه کوه، تا ویلې چې ستا تعریف غلط ده. مهرباني حسیب وروره ګوره دا د بحث داسې اصول دي افغان شو یوه دقیقه د بحث داسې اصول دي چې کله ته یوه خبره ګوره حسیب وروره په دې کې ته ملامت کېږې څوک چې د چا د خبره ګوره ته داسې ووایه چې بالکل ما خټالوجي وغږوله دی به بالکل تا ته هغه درکوي بیا ته رد کړه خو ته به دا تاییدوې تا خټالوجي وغږوله. وګونیسه نه فدا زه بحث له دغه افغان شو سره لرم او دا اوس دلته راځي د ما د تعریف رد یې وکړه. ما بیخي له له احمده زده کړي وه. ته مهرباني وکړه د کتاب تعریف د کتاب نه تعریف وکړه، ریفرنس هم راکړه چې د عقلاني دلیل تعریف څه ده. مهرباني اوس اجازه ده زه خبرې کومه. مهرباني مایک دې میوټ کړه. ملګرو اول د دې تعریف خټالوجي وه، بیا د خپل یا سړی خو پرېږده اوس زه خبرې وکړمه. و سړی خو دې پرېږده دی به تا خبره باندې رد وکړي خدای پرېږده دی غږېږي زما خبره دې رد کړې ده. ولې وارخطا یې داسې بیا ته دته ووایې ورته تا هم خټالوجي وغږوله خپل نوبت کې ته هم ووایه. افغان وروره دا زه وایم حاسب خټالوجي وغږوله، ته خپل تعریف وکړه بس موږ پوه شو ته خټالوجي وغږوله. اوس ته تعریف وکړه مستقیم تعریف ته راشه. صحیح ده دې چې دا کوم مثال را وړاندې کړی ده تعریف وکړه تعریف. یا سړی یو دقیقه زه خبرې کوم بدون د دې نه چې تا هغه وکړې. ګوره د دې لایف نه ماشوم بازار مه جوړوئ، که افغان روډ دی که بل هر څوک دی لطفا هغه مستقیمه خبرې ته لاړ شئ. اسیب غلط وویلې، اسیب بیخي غلط وویلې. افغان وروڼو مستقیمه خپلې خبرې ته لاړ شه. دلته دونه وخت خلک مه ضایع کوئ چې تاسو اوس راغلي یاست یو بل ملامتوئ. دا ډېر وروستني خبرې دي، هغه لومړنیو خبرو ته لاړ تعریف وکړه. حقیقت خبره دغه ده. ګوره د حسیب تعریف د رد کو اوس دی باید خپل تعریف وړاندې کړي، څه ضرورت چې اوس حسیب یوري پسې اخلي بیا یا ملګرو افغان شو مستقیم راشه تعریف ته. د دې دا مثال زه ردومه، زه تعریف کومه. اوکې مثال چې دی را وړاندې که وای محسا امین. نه تعریف وکړه تعریف صبر وکړه تعریف وکړه والله که دې پرېږدم یو لفظ ته دې نه پرېږدم. تعریف وکړه تعریف اسیبه یوه دقیقه تا ریفرنس ورکړی دا دی به د تا په ریفرنس باندې تبن مثال ورکوي خبرې به کوي. دا بیا غلطه ده چلاکي سره کوو. دی د تا ریفرنس رد کوي تبن به د تا ریفرنس ګوره د تا ریفرنس به ردوي بیا به خپل تعریف کوي. دا د ده حق ده مسلم حق ده پرېږدې دی خبرې وکړي. مهرباني افغان شو وروره تاسې دا شیشه وټکوئ، که شیشه نه ټکوئ کمنټونه مې بند کړلې. تعریف والو چې 2 لکه ته نه وې رسېدلې شیشه کمنټونه بند دي. تاسو سره هم دا رقم بدماشي چې سړی ونه کړي بل رقم خو یې نه ټکول. ګوره اول خو په دې اوله کې د ټولو سلامونه ورسېږي. ګوره حیات خانه
اول فدا ترجمانی غلطه وه د دې افغان زه به کوربتو په خپل لاس کې واخلم زه کوربتو په خپل لاس کې ما پرېږدي حسیب او افغان شو حسیب تعریف وکړو افغان شو تا هغه تعریف رد کړو ما تعریف غلط کړی دا صحیح تعریف کې نورې به بولالې زه نه غواړم اورم خدای به تعریف افغان شو آفرین مثال دیم غلط ورکړی دا افغان شو یو دقیقه زه یو لنډ مثال درکوم او ګوره زه یو لنډ مثال درکوم حیات اوروره زه یو ساده مثال درکوم زه په دې مټر کې سپور یم د دې مټر قوانین دا د 100 کې وچلوم 100 نه زیات لاړ سم ماته یا مخالفه راکوي یا هم زه د ما ژوند له خطر سره مخامخ کېږي یو بل څوک راکېږي د ما خبره کوي کفن به ماته وایي نه یوه دقیقه حسیب پرېږده هر څوک حق لري چې دا ریفرنس رد کړي د تا نه ریفرنس ما نه ده ورکړی واوروره ته په دې خبره پوهېږې او که نه ما خپله ریفرنس ورکړ چین د ایران حکومت هغه ریفرنس ما د تعریف نه ده درکړی عینه پورې جار سم هغه مې درته مثال درکړی ته ما ته اول دا ووایې مثالم نه منم اول تعریف مې درک کړ مثال مې درته رد کړ زه تعریفومه مثالم ورکومه سړیه مثال دیم غلطو مثال دیم خچالوجي وه مثال دیم خچالوجي وه مثال دا لینه گجار سم تعریف آفرین معنی سي مثال د خچالوجي وه نه ته تعریف وکړه ته خو رد زما کې نو په کوم دلیل د نوبت دا د پریدي د خپلې خبرې وکړي وضاحت ورکړي تعریف به وکړي تا د خبرې رد تعریف وکړه اوس کوای شي د دغه مایک میوټ کوي چې زه د دې مثال نه تعریف وکړه سلاله که تعریف نه خواته تعریف مرکومه مثال مرکومه تعریف وکړه تعریف حسیبه ګوره ته پریدي چې تا د خبرې کوم اصول کوي دا د حق ده د نوبت د خپل نوبت کې باید وغږیږي دی باید خبر ته پرېښودل شي نه دلته مه ګوره تاسو کله تعریف کوئ حق لري چې دی په مثال یا په هره خواله چې دی تعریف کوي باید د تعریف وکړي یا د تا د خبرې رد وکړي دلته وخت تعریف ته باید راشي بالکل افغان اورو ته مستقیم تعریف ته راشي ګورې ملګرو ما ته 2 دقیقې خبر کوي نه وروسته مستقیم تعریف ته ما ته 2 دقیقې خو تعریف وکړه په دومره وخت کې به د هر څه خبرې به اوس ملګرو د خبرې رد به کوي جنجال ته ضرورت نه و که دا د بحث نه تښتي ما ته 2 دقیقې وخت راکړئ زه د دې مثال هم ردوم خپله تعریف هم ورکوم مثال هم ورکوم مداخله به نه کوي که دا نه ډارېږي که زه دا آپشن درته خلاصوم 3 دقیقې وخت مې درکو ځه حاجي صاحب 3 دقیقې وخت مې درکو آپشن مې ته خلاص کړي څوک مداخله نشي کولی ځه کور ودان مننو ملګرو حسیب خان چې کوم تعریف وکړو دا د خېچې نه و د دنیا په هیڅ کتاب کې عقلاني تعریف داسې نه ده سوی ده یو بیا د هغې خچالوجي تعریف په بنای مثال ورکړه وای محسا امینی ګورئ ملګرو په محسا امینی باندې ظلم سوی ده دا خبره زه منمه د دنیا ټول انسانان مني او خلکو دین پرېښوده دا دلیل عقلانی دلیل نه ده دا مثال عقلانی مثال نه ده دا د احساساتو په بنا ده بیسড آن ایموشن په یو چا باندې اوس د عقلانی دلیل تعریف څه شه ده صحیح ده وس سړی خو 3 دقیقې وخت لرمه کومه زه خو تا 3 دقیقې خو حاجي صاحب ته په دې ځایه کې که نه خندا خبرې خو دې وختي دې ځای کومه که تعریف مې ونه کړه تاسو حق لرئ ما محکمه کوي زه 3 دقیقې وخت لرمه خپل خبرې کومه هیله کوم کور ودان دغه تعریف دغه مثال یې ورکړه دا د احساساتو په بناو دا د احساساتو په بناو د محسا امینی مثال ورکوي د فرخندې مثال ورکوي د نظام مثال ورکوي دا ټول د احساساتو په بنا ده اوس راځو د عقلاني دلیل تعریف ته دوستانه عقلاني دلیل هغه دلیل ته وایي چې د منطق د اصولو په بنا صحیح او غلط تشریح کړی سي منطقي دلیل عقلاني دلیل هغه دلیل ته وایي چې د منطق د علم په اصولو باندې صحیح او غلط معلوم کړی سي او د اسلام د پرېښودلو لپاره دا جمله زه بیا تکراروم د اسلام د پرېښودلو لپاره د دنیا په ځمکې هیڅ انسان عقلاني دلیل نسي راوړاندې کوی زه عقلاني دلیل تعریفوم چې د منطق د اصولو په بنا صحیح او غلط معرفي سي
د عقلاني دلیل ویل وای چې د عقل په بنا صحیح او غلط ثابت کړی چې دا تعریف خیچالوژي ده. اوس ملګرو د اسلام د پرېښودلو لپاره د دنیا په ځمکې نه حسیب خان نه حمزه نه بل هیڅ مرتد او د مرتد پلوی د اسلام د پرېښودلو لپاره عقلاني دلیل نسی راوستی. د حسیب نوبت ده په خپل وار به ما ته د اسلام د پرېښودلو لپاره عقلاني دلیل راوړاندې کړي. ما یې تعریف هم وکړه، د دې مثال مې هم رد کړه، د دې تعریف مې هم رد کړه. مهرباني اوس په خپل نوبت کې دی د اسلام پرېښودلو لپاره یو عقلاني دلیل ما ته راوړاندې کړه. که ته وایې چې په محض ظلم وسو خلک اسلام پرېښوده دا احساساتي ده، که حکومت په خلکو باندې زده کړې بند کړي دي دا مثال د احساساتو په بنا ده، دا د عقل په بنا نه ده، بیسد آن ایموشن. مهرباني ما ته د اسلام پرېښودلو لپاره یو ته مایک دی اولو تړه ته ما ته بیرته مایک د دې ته ورکړه. زه درنه د پښتنو کوم تعریف چې دی وکړه د عقل که نه زما د عقل د عقلاني دلیل تعریف او دا تا چې کوم وکړه فرق هېڅ شی و او تا چې کوم ځینې تعریف کړی هغه لږ راوړه کوم ځینې ریفرنس و. ډېر ښه تا تعریف داسې وکړه چې عقلاني دلیل یا سړی فرق څه شي و تعریف اول ریفرنس راوړه چې تا د کوم ځینه کړی صبر وکړه. خو تا ویلې د ما او د تا د تعریف ترمنځ فرق څه و دا ویه نه اول ریفرنس ګوره اول به ریفرنس راوړې بیا یې په فرق وغږېږه مهرباني. سمه ده صبر وکړه. تا خپل تعریف لپاره سورس راوړ. ته خو ما ته وایې تا خیټالوژي و زما چې خیټالوژي و نو یې تا د کوم ځینه و مهرباني خیټالوژي و ته اوس چې د ما د خبرې رد ګوره د تا د عینکو جاز منې چې خیټالوژي و ګوره ما ته دې ویلې چې تا تعریف د خیټ و که نه چېرته ګورې کمپیوټر پسې اوس ګورې ته وایې سورس راته راوړه نو تا خو بس ما دلته کتل کن تعریف خو تا اوس دلته مخامخ کمپیوټر ته پسې چېته ګورې ته سورس غواړې. سورس په معنا پوهېږې منبع سورس څه ده سورس څه شته سورس معلومدار سورس دی معنی ده د منطق علم بانی زه یم سو په کوم منطق باندې تا زما د خبرې رد وکړه چې تا ریفرنس خپله اوس په کمپیوټر کې پسې ګرځي. زه درته وایم ملګرو کوم تعریف چې ما وکړه د منطق په هر کتاب کې لیکل سوی ده، کوم تعریف چې دی وکړه د منطق په هیڅ کتاب کې نه ده لیکل سوی. د دې خرابوالی خاموالی په څه کې ده وای عقلاني دلیل هغه دلیل ته وایي چې عقل ومني او عقل رد کړي. د چا عقل د تا عقل د ما عقل یو دقیقه صبر وکړه صبر وکړه یا آفرین چون د خلکو عقلونه یو شان نه دي نو د دې له ودرېږه یو دقیقه ته د عقلاني دلیل خبره کوې عقلاني دلیل د چا عقل زه د تا د عقل نه خبرې کولی سم ته څومره بې عقل یې تا د عقل نه څنګه تعریف دا تعریف دی غلط ده. نو زه خو د خپل دا خو د تا غلطوالی ثابتوي لکه د ما او د تا ترمنځ د عقلونو معیار یو نه ده د اصولو باندې ما او تو کوی سو یو تعریف بنا کو. آصف جانه په ډېرې بخښنې سره ښه افغان وروره ګوره ښه تا چې کوم سوال په شروع کې د تعریف سره سم وکړه او هغه آصف جان په باندې پوه نه شو د تا د خبره او سوال په کامله توګه په 90% درجه کې جفدا د آصف جان په غلط ډول وکړه. ګوره کله چې موږ تاسو سوال کو لومړی باید تر هر څه موږ د خپل د سوال دفاع وشو کولی خو تا دغه ناجفدا ته ونه ویل چې ناجفدا تاسو چې زما کومه ترجماني کوئ دا 80% غلطه ده دا باید په سم ډول وکړئ. چې کله تاسو په سم ډول باندې هغه سوال د آصف نه کړی شاید کېدای شي آصف تاسو ته هغه ځواب درکړی وی چې اوس دغه جنجال ته وخت نه پیدا کېده. صبر وکړه همیشه شل دفعې دا د فدا یوه دفعې واورېده ما چې شل دفعې دا سوال تکرار کړي ما یې ونه اورېده. هغه وخت کې خو د سړي کامره هم بنده وه مصروفه وه زه هغه دفاع دپاره نه یم راغلی چې زه اوس دفاع وکړم. ما کامره خو وازه وه شل دفعې مې تا باید لږ تر لږه دې چې د سوال د عقلاني دلیل په بنا ما ته یو عقلاني مثال افغان وروره ګوره دې چې څنګه سوال غلط واخیسته تر اوسه پورې وبخه آصف جانه تر اوسه پورې ته جنګ په دې لري چې تا زما سوال ته غلط ځواب ورکړی خو آصف چې د عجیفدا کوم سوال ته ځواب ورکړی هغه صحیح دی ستا د سوال په رقم باندې د عقلاني دلیل راته تعریف کوه څه تعریف ګوره عقلاني دلیل په احکام او عقلي نقلي دا ټول به زه درته دا وایم تا نه مې سوال نه دی کړی کیهان خانه سوال ما دې نه کړی ده
صحیح ده په مقصد مخکې تاسو جنجال په دی دی نه سوال زه دې نه بیا کوم عقلاني دلیل راته اوس تعریف که حسیبه اول خو ته په کوم پولي پټي باندې نه ناست عقلاني دلیل تعریف که حسیبه اول دا زده که چې څوک یو چا ته مخاطب کېږي لږ په احترام مخاطب کېږي تا له اینکو جار سم دا خبرو احترام ما لیدلی په خپل لایفو کې د ما به احترامي لایفونه ویډیوګانې ستا ده ته په پولي ولاړې که پټي باندې چېرته مهرباني بد اخلاقي نه کوئ داسې په منطق او په دلیل سره جواب ورکړه هیله نه چاته وایي چې ښاغلی حسیب د عقلاني دلیل تعریف وکړه دا ته وایي 3000 کسانو په وړاندې سړی کله بحث ښاغلی حسیب ځواک د افغانستان تخیلي راتلونکی رئیس جمهور عقلاني دلیل راته تعریف که ډېره زیاته مننه لکه مخکې مې چې څرنګه درته تعریف کړی او هغه تعریف درته یو ځلې بیا غواړم دوباره تکرار که وګونیسه عقلاني دلیل هغه دلیل چې د انسان د عقل پر بنیاد باندې هغه یې ومني دې ته وایي عقلاني دلیل اوس که هغه ښه ده او که د کوم انسان د عقل په بنا د خپل د ځان نه درته د خپل د ځان درته وایم زه د تا د عقل په اړه د تا عقل او د یو مستنطق د فیلسوف د ارسطو منطق یو شی ده د ارسطو د عقل پر بنیاد به د هغه چې کوم منطق کوم څه وړاندې کوي هغه به دلیل لري زه حسیب ځواک چې کوم څه وایم د کوم شي په اړه باندې دلته ارګومنټ وړاندې کوم د هغه نه دفاع کوم زما عقل دا وایي ته اوس ما ته ولې دلته ته دا قصه بله خواته بیایي زما او ستا بحث په یو بل شي کې ده او ته غواړې دې خبرې ته یو ډایورژن ورکړې او بل خواته وتښتې دلته ته کښېنه ما ته زه د ما او تا بس د خلکو ارتداد و یا نه و اوس دلته کښېنه خو ما ته یو څو خبرې لرو که نه هېڅ چېرته نه ځمه اوس کښېنه ښه زه به دا کمره دلته ځان د مخامخ کېږدم چې دا لاس کې هغه خوځېږي صحیح تصویر نه راځي ښه صاحبه ښاغلی افغان شو زمونږ بحث د افغانستان په شته حاکمیت او په سیسټم باندې و او دا دلیل ما وړاندې خو ته خو غوږ ونیسه ګوره لږ غوږ ونیسه خیر ده هیله درنه کوم دا خبرې چې ما وکړلې چې ایران کې خلکو ولې له اسلام نه تیښته کړې ولې خلک له اسلام نه متنفره شوي دي دلیل مې ورته دا وړاندې کړ چې هلته څوک د اسلام د نافظولو کوشش کوي هغه خلک له اسلام نه تیښته کوي اوس ته چې په کوم هیواد کې پروت افغان شو که چیرې ته هلته هم دا اوس ولاړ سي د مهاجرینو د دفتر ته او هلته د ایرانیانو سره خیر ده دا خبره دې دپاره درته نه کومه چې ته اوس زما دا منطق دلته ومنې زما دا دلیل دلته ومنې د خپل د ځان دپاره درته وایم چې ته خپل لږ معلومات حاصل کړي هلته د 11 ایرانیانو سره کښېنه او خبرې وکړه او دا پوښتنه ځینې وکړه چې تاسو ولې له اسلام نه وتلي ولې له اسلام نه دومره متنفره یې دا خبرې چې زه درته کوم په دې خاطر یې کوم چې ما په ترکیه کې 4 کاله تېر کړي او له دغو ایرانیانو سره هلته ما په پوهنتون کې په د کار په ځای کې ما ورسره خبرې اترې کړي دي او د دوی عمده دلیل څه ده چې هلته اخوندان اسلام په دې اندازه پورې خلکو باندې یعنی افراط تر کچې رسوله اسلام هغه اسلام چې په نور نړۍ په سعودي عربستان کې د هغه اسلام وي زموږ په ایران کې نشته مجبوري چې له اسلام ولې سي ظلم را باندې اوس دلیل یې څه ده اوس ما د افغانستان مثال چې درته درکړم په افغانستان کې نن حاکم څوک دی مولا وزیر څوک دی مولا رئیس څوک دی مولا معین څوک دی مولا ښه مکتبونه چا بند کړي ملا صاحب پوهنتونونه چا بند کړي ملا صاحب اوس چې ورنه پوښتنه کوي ولې دې بند کړي دي وایي ته ماته راوړه په اسلام کې یو دلیل راوړه چې زه درته مکتب خلاص کړم دا د بل چا خبره نه ده ښاغلی سالار دلته ناست ده مخامخ ورته وایم چې دا د ندا محمد ندیم دا خبره ونه کړله چې تاسو ماته یو کس راولئ چې د فقه حنفي کې دا ماته ثابته کړي چې د نجونو دپاره د عصري علوم فرض دي اوس ته مهرباني وکړه دا راته وایي چې په افغانستان کې د دغه ډول ملا محمد ندیم په فتوو باندې په خبرو باندې ولسونه له اسلام نه متنفره کېږي او که نه که زه تا به ځینې لرې کړم دلته نازولی صافی صاحب همت صاحب او سالار صاحب موږ چې د اسلام نه پوهه لرو نه علمیت لرو هیڅ نه لرو د افغانستان 90% ولس زما په څېر ده
نه په قرآن په ترجمې پوهېږي نه د اسلام باندې مکمل پوهېږي. ښه چې کله دا ډول هلته د اسلام په رڼا کې په خلکو باندې فتوې جاري کېږي، مکتبونه پوهنتونونه بندېږي، ته اوس مهرباني وکړه دا راته چې خلک به د اسلام نه متنفره کېږي، د ملا نه به نه متنفره کېږي. دغه زموږ بحث ده، بحث په عقلاني دلیل او په دې مسلو نه ده. مهرباني وکړه. که امکان لري چې دغه رقم چې ما بدون د مداخلې نه د تا خبرې غوږ نیولې، بدون د مداخلې نه به د ما خبرو ته غوږ نیسې. اشنا که ته یې یا که بل هر څوک ته که دلته ملحدین غوږ نیسي یا دا مناظره ګوري، چې تر هغو ژوندی یم څوک راته د اسلام پرېښودلو لپاره عقلاني دلیل نه راوړي. که هر دلیل راوړي دا به د احساساتو په بنایي، دا ټولې خبرې د تا د احساساتو په بنا وو. چون فلانکی ندیم ملا ندیم دا خبره کړې ده نو زه دین پرېږدمه. ولې دین د ملا ندیم ده؟ دین د تا د پلار نه ده؟ تا ته پلار څه درس ده کړي دي؟ مایک د میوټ که زه اوس د ما خبرو ته غوږ ونیسه. زه سوال کومه آیا دین خلکو د طالبان نه زده که؟ د طالبان نه مخکې اسلام نه وو؟ دین شتون نه درلوده؟ یا سړیه دا مایک د میوټ کوه، زه خبرې کوم د تا خو پوښتنې ځواب خو درته درکړمه که نه، خو ملایان نه دي چا څوک ټول خبرې واورېدلې په عقل کې دې نیسي جایه وایي پوښتنه مه کوه خپله دې غږېږي. تا کم سوالونه مانه وکړل؟ 20 سواله دې مانه وکړه، ما ټول په خپل مغزه کې کېښوده، مغزو کې دې کېږده لږ دا سوالونه. طالبان نه مخکې دین نه وو؟ هو که د طالبان نه مخکې دین وو، خلک ولې د طالبانو نه مخکې چې کوم دین ولې مطالعه نه کوي؟ د طالبانو حکومت نه مخکې دین وو، خلک هغه دین ولې نه مطالعه کوي؟ احمد یوه خبره وکړله زه دین پرېږدمه، دا د احساساتو په بنا ده. فلانکی مور ورور خور په انتحاري په استشهادي په بم کې ووژل شوه، شهیده شوله، زه دین پرېږدمه. د فلسطین په خلکو باندې ظلم ده، زه دین پرېږدمه. دا عقلاني دلیل نه ده ملګریه، دا د احساساتو په بنا ده. په افریقا کې خلک له لوږې مري، زه دین پرېږدمه. په 55 اسلامي هیوادونو کې په افغانستان کې تعلیم و تحصیل په ښځو باندې بنده، زه دین پرېږدمه. دلته وایو چې د دې سړي په سر کې ډز سوی ده. دا اصلا نه منطق لري، نه عقل لري، او نه د عقل او ده. افغان صاحب انټرنیټ د سلو ده. تاسو ته هم انټرنیټ سلو ده که یوازې ما ته سلو ده؟